د العصر میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره هیله کوم زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. زان نی جهان دی. آفرین. ما همیشه ویلی چې افغانستان دی نی زان دی نی. آفرین. دقیقه. سیده بیخی سیده خوشحال خان خبرم په یاد ده. هغه دې پرې نه ښوده. مغزه لا په ځای نه دي. چاته دی ولس سره سر په څنګ وهل. سیده بیخی سیده لیول څه یو مسافر دغسې په ایران کې یو شعر لري. هله جومات مو مناره نه لري، کاشکه پیره پکه ماشوم توندې سپاره نه لري. دنګ ورکه قرآن هله میله د راکټ کور نه راوړه، دغسې ورانه ډېره مو کتاره نه لري. لعنت دې در باندې راشه دا لاس کوټي کو لاس بزغلي د زړه پر لملمه چې باران ووري، کله آسمان نه څاڅکي نه پرېوتل، اوبه به ورکړو اوښکې څاڅکې څاڅکي. زبردست د دغسې توپک ماته شپېلۍ وه، بیا میا نشته. د توت پر شنه څانګه یې ونڅوه، دغسې چې ښوونځي ته ترې ټال جوړ کړو. وی هله ګولۍ د ټانک را وخړه. وخړه. سیده بیخی سیده کوچنیواله کې ما بهترین ملګری خرکار سو. نه رښتیا درته وایم. خود نه او ما اما ډېر خوښېدل، هم لرې له مخې نه پر مې کوټېدل. بلکل اوس دې هم خوښېږي. اوس دې هم خوښېږي. ځکه متل خو د زده ده، وایي موږ ته رسامه سیالي مه کړه، موږ خر به ورېخېږونه. اندرا صاحب چې پارچې کې خر نه نه چپ ځان نه یې جهان دی نه. ما همیشه ویلي چې افغانستان دی نه ځان دی نه. د خوشحال خان خبرم په یاد ده. مغزه یې لا په ځای نه دي، چاته دی ولس سره سر په څنګ وهل. آفرین. لیول څه یو مسافر په ایران کې یو شعر لري. هله جومات مو مناره نه لري، آفرین. پکه ماشوم توندې سپاره نه لري. آفرین. هله میله د راکټ کور نه راوړه، ورانه ډېره مو کتاره نه لري. آفرین. راشه دا لاس کوټي لاس کوټي کو لاس بزغلي د زړه پر لملمه چې باران ووري، کله آسمان نه څاڅکي نه پرېوتل، اوبه به ورکړو اوښکې څاڅکې څاڅکي. آفرین. د زبردست. توپک ماته شپېلۍ وشرنګوه، آفرین. د توت پر شنه څانګه یې ونڅوه، چې ښوونځي ته ترې ټال جوړ کړو. آفرین. هله ګولۍ د ټانک سیده بیخی سیده